د خالد بن ولید دینی مدرسه چې د ترکیه هیواد د IDDF مؤسسې لخوا رغول کیږي شاوخوا 11,83,000 ډالر لګښت پرې راځي چې د 2 پوړونو او 3 بلاکونو په درلودلو سره به جومات، شنه ساحه، ورزشي لوبغالی او نور اړین ملحوقات ولري. یا د مدرسه په وجري به ځمکه کې رغول کیږي او په یوه وار به 2,500 زده کوونکي پکې زده کړې کولی شي. او دا په مجموع کې خو 11,83,000 امریکایي ډالر مصرف پرې راځي او دا د یوې ترکیې مؤسسې لخوا چې د IDDF په نامه ده د هغې لخوا تمویلیږي او ورکول کېږي. 3 دانې تدریسي تعمیرونه دي چې په 2 منزله دي. پر تعمیر کې 14 صنفونه دي چې په 2 منزلو کې 28 صنفونه راځي او په مجموع کې 2,500 شاګردان پکې تدریس کوي چې طعام خوریم لري. په څنګ کې د اودسو دپاره ځایونه او مسجد هم په نظر کې نیول شوی دی. شنه ساحه او د ورزش دپاره ځایونه هم په نظر کې نیول شوي دي. د دغه ولایت دیني علما وایي د یادې مدرسې جوړول په تیرو 40 کلونو کې بېسارې ګام دی. دوی د اسلامي امارت له مشرتابه ځانګړې مننه وکړه چې دیني مدرسو ته یې ځانګړې پاملرنه کړې. د داسې یوې لویې مدرسې یا د داسې یوې لویې کارخانې د انسان جوړونې د هغوی تهدابګزارۍ شاهدان به اوسو انشاءالله چې د موږ تاسو په ملک کې به تر اوسه نظیر نه لري انشاءالله که د خدای رضا وه. رب العالمین جل جلاله دې د موږ امیران د موږ رهبران په خپل حفظ او امان کې راته وساتي. بلخوا د دې سیمې اوسیدونکي هم د نوموړې مدرسې جوړېدو ته خوښ دي او پر وینا یې چې بچیانو یې دیني زده کړو ته لاسرسی نه درلود او د دې مدرسې په رغولو سره به خپلو هیلو ته ورسیږي. موږ د دغه مدرسې په ارتباط باندې زښته ډېره خوشحاله یو. دا د موږ واړه وړکي او حافظان ټول بې درسه پاتې وو. الحمدلله دلته به د تنها د بادام د منطقې نه د ولایتونو نه به انشاءالله دلته خلک راځي. د ویلو ده چې په تیرو 10 کلونو کې دیني مدرسو ته ډیره پاملرنه نه کېده خو د اسلامي امارت حکومت له بیا واکمنېدو سره د دیني مدرسو جوړېدو او ملاتړ ته خاصه پاملرنه کیږي.